رمضان مبارک میاشت شروع ده او 14 روژې د خیره سره پوره شوي دي. دلته د نورو سرګرمو سره سره د پېښور صحافیان په سپورټس کې هم دا چانه مخکې دي او دې ځای کې د نور کله په شان سږ کال هم باقاعده د رمضان چې کومه سپورټس ګالا ده نو هغه شروع شوې ده او دا مختلف ګیمونه دي، دا پلیئرز دي چې مختلفو ګیمونو سره دي تعلق دی. عبدالرحمن صاحب سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام، ډیره مهرباني. سپورټس ګالا ته په کوم نظر ګورئ خپل لږ؟ دا ډیر یو ښه اقدام دی د آرمای رمضان سپورټس ګالا دا نن باقاعده د دې آغاز کیږي چونکې صحافیان چې کوم دي هغه چې چرته هم ایشو وي چې چرته ټینشن وي هغلته ځي او هغلته نه ریپورټینګ کوي نو د هغې چې کوم ذهني ډېر ټینشن وي ډپریشن ښکاري نو هغو دپاره داسې چې کوم سپورټس ایونټ وي دا ډېر د اهمیت حامل وي چې هغو ته ریفریشمنټ میلاو شي. نو موږ د انتظامیه هم ډېره شکریه ادا کوو چې دا سپورټس ګالا انعقاد یې کړی. 15 په دې کې میچونه مختلف ما پخپله په بیډمنټن کې حصه اخیستې ده او دا لږ ساعت پاس به زما خپله هم دلته میچ نو ډېر یو خوندور ماحول هم دی په پېښور پریس کلب کې ده او چې څومره انتظامیه د چا هم په دې کې هیلپ کړی نو ټوله موږ ډېره شکریه. لکه د گیم دپاره چې دی نو خاص طبقه ضروري ده که نه هر څوک گیم کولی شي که هغه هرې شعبې سره تعلق لري؟ لکه دوه پهلو دي. لکه که تاسو جرنالیست شئ نو هم پکار دی چې د ورځ یو څه نه څه حصه کې تاسو څه نه څه اکټیویټي څه نه څه گیم کوئ یا صحتمند دپاره چې تاسو صحت او فزیک برقرار وي او که تاسو بلې شعبې سره هم یې نو ډېر زیات ضروري ده چې تاسو خامخا گیم کوئ یا که هغه کرکټ وي که هغه هکي وي که فټبال وي که هغه واک وي یا خو څه نه څه ضرور کول پکار دي ځکه چې ډاکټران هم دا وایي چې د وجود دپاره ورزش یا کیل چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی. نو یقینا یو صحتمند دماغ دپاره صحتمند وجود هم پکار دی او چې انسان بالکل لکه ډل وي یا نه د هغه گیم وي یا صرف ناسته وي نو داسې خو یقینا په وجود باندې ډېر نیګیټیو اثرات راځي. دا گیم به در کم ټیم پورې وي؟ دا خو 9 بجې به شروع کېږي خو لکه ختمېږي به څه؟ یاره دا یو ډېره ښه اکټیویټي ده او موږ خو دا کتلي چې تر پښمني پورې هلکان لګوي او یو ښه اکټیویټي ده. لکه تاسو د خپل قرب و جوار ماحول کې وګورئ یا نو بجای چې یو هلک یا یو انسان بازار کې ګرځي او په موبایل لګیا وي نو ښه خبره دا ده چې گیم کوي یا یو صحتمند اکټیویټي کې هغه حصه اخلي او لګیا یې خپله انرژي چې کومه ده نو هغه ویست کوي او پروډوس کوي او لګیا وي گیم کوي مسلسل نو ښه خبره ده جي. نن سبا ماحول کې بجای چې موبایل کې لګیا یا بازار کې ګرځي نو ښه خبره ده چې انسان گیم وکړي ملګرو سره ملو شي ګپ شپ ولګي مایند موجود دي چې هغه د پېښور سینیر صحافي هم دی او د پېښور پریس کلب د فوډ کمیټې چیرمن دي. دې نه تپوس کوو چې دوی د فوډ په حواله یا د ریفریشمنټ په حواله څه وایي. رضوان شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام خادم ډېره مهرباني شکریه. دا راته ووایئ تاسو خو د دې ځای کې د سپورټ چې کوم ګیمونه شروع شوي دي نو تاسو د فوډ کمیټه د چیرمن په حیثیت دې کې څه کردار لري؟ دې کردار لري زموږ معزز ممبرانو چې کوم دي د سپورټس ګالا دی د آرامای طرف نه سپانسر شوی دی خو دې سپورټس کې چې کوم د اکټیویټي کېږي نو ډېر انرژي ضایع کېږي کم گیم تاسو کوئ نو دې لپاره موږ دیو لپاره خپل ممبرانو لپاره معزز ممبرانو لپاره جي شربت چای قهوه اور هر قسم فیسلټي د خوراک دلته ورکوو لګیا اور ان شاء الله تعالی د چې کوم ورځ باندې فاینل به وي هغه ورځ به موږ دلته به ګرینډ سیري به ورکوو ان شاء الله. دا جي دا ان شاء الله تعالی د 15 ورځو گیمز دي د کله ټول گیمز چې کوم دي خپل فاینل رزلټ ته ورسي پلیئرز کنه هغه نه پس کوم روز به ډیسایډ کی هغه باندې موږ دا سیري بدلته کوو. ډېر زیات جوش و خروش سره راځي جي او چای مس کی قهوه مس کی او لوب هم کوي او تقریبا 170 نه زیات صحافیان چې کوم دي د گیمز کې حصه اخیستې دي. مونږ دا خواهش مونږ دا خیال چې کم از کم 70-80 کسان به وي خو د جنګ لکان سره زموږ د سینیر صحافیان بزرګ څنګه چې تاسو هم کرم بورډ کې حصه اخیستی دی داسې انصر عباس صاحب دي موت سینیر کسان دي هغه هم چې کوم دي لوډو کې او د کرم بورډز کې حصه اخیستی دي. ډېره مهرباني خادم بھائی.